سلامونه، زه ډاکټر ناروغۍ خپلواک یم. په کوچنیو کولمو کې د مضرو بکټریاوو زیاتوالی سیبو یا سمال انټسټینل بکټیریل اوورګروث په کوچنیو کولمو کې د بکټریاوو زیاتوالی کوم علایم لري؟ د ډوډۍ د خوراک سره سم د معدې پړسوب، د نس شخیدل او په ځینو ناروغانو کې له خوراک وروسته دفتن تشناب ته تګ. د نس د پورتنۍ ساحې دردونه چې د خوراک سره سم شروع کیږي. همدا ډول په اکثرو ناروغانو کې د نس باد یا ابډامینل ګیسز موجود وي، بلوټینګ یا د نس شخیدل او پړسیدل او ابډامینل پروټروژن بیرون ته راوتل سبب کوي. د آی بی اس نښې لکه قبض، اسهال، کله قبض کله اسهال دغه زیاتیږي په سیبو کې. ګورئ کوم بادونه او غازات چې په سیبو ناروغۍ کې جوړیږي هغه بیا د بلرپینګ یا د ارګمي په شکل بیرون راوځي چې اکثرا د تازه ترکارۍ، د میوې، د تازه میوې، همدارقم په غوړیو کې د سره شوو خوراکونو د ځینو سیډز لکه لوبیا او نخودو د دغو شیانو سره علایم شدت پیدا کوي. په سیبو کې د میتان او د هایدروجن غازات جوړیږي. دوه ډوله سیبو موجوده ده چې میتانوجن سیبو او هایدروجن سیبو ورته وایي. اساسي علت د درملو بې ځایه استفاده کول دي او په خپل سر د انټي اسید شربت کارونه، همدارقم د معدې کپسولونه لکه اومیپرازول، ازومیپرازول، پانټاپرازول، انسیډ د درد دواګانې، د نس جراحي یا عملیاتونه، دا ټول بالاخره په معده کې تیزاب کموي او تیزاب که کم شي په کوچنیو کولمو کې دفاع نه کیږي او د بکټریاوو او جراثیمو لپاره د ودې لپاره به یو ښه محیط جوړ شي. د اوږدې مودې لپاره د پی پی آی درمل په تیزابو اثر کوي، تیزاب کموي په معده کې او د هایپوکلورهیډریا په نامه ناروغي جوړوي. دغه تیزاب کم شي او بالاخره میکروبونه غذای کې کولای شي په کولمو کې خپل جرړې جوړې کړي، تولید د مثل وکړي، تکثرونه وکړي. بیا چې کله هم ډوډۍ خورو د خوراک سره سم معده بوج سي، وپړسیږي، بادونه کوي. د دې ترڅنګ اکثر ناروغان په خپل سر انټي درمل خوري. دغه انټي درمل زموږ په کولمو کې ګټورې بکټریاوې یا نارمل فلورا له منځه وړي او غیر ګټور یا مضر بکټریاوو ته زمینه جوړوي چې په کولمو کې وده وکړي. نو د انټي درمل، د پی پی آی درمل، قهر، غوسه، تشویش، اندېښنې، روحي او رواني تکالیف چې د معدې او د کوچنیو کولمو د حرکاتو د کمبود سبب ګرځي، ډسموټیلیټي منځته راولي او بیا په سمه توګه تخلیه نه کیږي. نو د دغه نه تخلیه د وجې د قهر، غوسې او د تشویش او اضطراب د وجې کوم بوجونه جوړ شوي دي او دغه بوجو د وجې د اعصابو مرکزي سیستم کولمې نه تخلیه کوي. د نه تخلیه د وجې بکټریاوې زیاتیږي او ته د علایمو تشدد منځته راځي. نو په ټوله کې له خپل سرو دواګانو څخه باید جدا ډډه وکړو که چیرې روغه سټه غواړو او د دې ټولو ترڅنګ هغه خواړه چې پوهیږو مضر دي، زموږ علایم زیاتوي، تکلیف راکوي، ناروغۍ مو زیاتوي یا شدت د علایمو منځته راولي، د هغو څخه باید ډډه وکړو چې هغه مشهوره بیا دغه فاست فودز دي، چپس، برګر، په غوړیو کې سره شوي خواړه. نو وقایه بهترینه معالجه ده. د هضمي کانال د تکالیفو، خصوصا د معدې د دردونو، د معدې د تکالیفو، د سوی هضم، د ترخو ارګمیو د خلاصون څخه ښه لاره دا ده چې موږ له دې درملو نه استفاده بس کو او ورزش، د اوبو اضافه والی، لمر ته کېناستل او د خوراک نه وروسته قدم وهل تر ټولو ښه لاره ده. مننه.